اسم ما انجینر مرتضی سامی است که از پروژه که است در ناحیه اول گذر سه قندار منطقه کابل شاه است که ما در اینجا پیاده رو را داریم و کانکریت پلم کانکریت یک کوچه از پلم کانکریت 135 متر را تکمیل نمودیم. فعلا کار سر پیاده رو دو طرف پیاده رو است جریان داره. این پیاده رو دو طرف هر کدام طولش 212 و 208 که تقریبا 412 متر میشه عقدوالی داره و 4 متر عرض که در ما بلوکا را داریم کرفستون و موزاییک. کارش به شدت جریان داره. کار ما به 70-75% پیش رفته و باقی مانده هم سرش جریان داره. کار ټول 3 میاشته ما ته وخت په شرکت ته وخت ورکړی ده چې 2 میاشتې ختم دي، یو میاشت په جریان دي. انشاءالله 10% چې کار هم پاتې ده په یو میاشت ختمیږي. تقریبا 12 کسان هره ورځ اخته دي. زما نوم عبدالحنان دی. دا زموږ د زیږنتون د کلینیک ته دلته موږ دغه ځای چې ډب و، په دغه ډب کې به دلته اوبه ولاړې وې، نه به مریضان راتلای سوی، نه موټرسایکلان راتلای سوی، نه به موټر درېدای سوی. ډېر چټلي وو. هر وخت به مې چې اوباشي به مې وکړی، وار به مې اوباشي وکړه، بله پلا به بیا دوړې وې ګردې خاک و. بس بله اوس ډېر ښه شو. بس بله دا منطقه ډېره صفا شوه. بس ډېر خوشحاله یو. پیاده روونه دا د اوس په خیر دغه سړک خوا د پوخ شو. ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه کار یې کړی. مجاهد دا دوکانداري د ورسپنه دوکانداري ده. دلته خټې وې، نه څوک پر دا تلای سوی، نه بس هغه سړک باندې به روان وو. اوس کور و دا موږ ډېر ځینې خوشحاله یو چې دا ځای جوړ کړو. دا خلک هم پر کار ولوېدو او دا ځای هم ډېر برابرېږي، ډېر ښه خوند هم کوي، ښار هم سمېږي، هر څه دا خلک هم پر کار ولګېدو او دا ځای هم برابر شو. دلته د شوالي ولا دا کار موږ ته زمینه راته برابره کړې ده. نو کور یې ودا موږ ځینې خوشحاله یو چې پر بیکارۍ څخه وتلي، اوس په کار دارې سره اخته یو. عمو ساعت چېر دی، عمو کار برابر دی انشاءالله. مخکې خو نه بیکاره وم، اوس مې شکر یې د ونې زمینه برابره شوله او داسې نور هم غوښتنه هم لرو چې هر ځوان پر کار شي وروره او بیا داسې یو پروسه راشي، بیا داسې یو دغه راشي چې موږ کار ته زمینه راته برابره. انا کوم ژوندی اوسېږي. نوم مې بشیر احمد دی، د کابل شاه او د اولې ناحیې اوسېدونکی یم. الله شکر الحمدلله د کار څخه فعلا شکر ډېر راضي یو. نو غواړو په آینده کې هم دغسې کارونه او فرصتونه د ځوانانو ته برابر سي. تر هغو زموږ ته نسل ځوانان چې دي ډېر بیکارۍ سره مخ دي، تر هغو د زموږ ته ځوانان په کار باندې مخ دي. د بیکارۍ مخه باید ونیول سي.